بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د انډس نیوز نتورک خبری سرویس سره زیم حبیب الله همدرد. د ټولو ناول هډلاینز. د دیر ډی آی خان او سوات موټروي په اړه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سرګندونی. سوات مټه کې د فرست ایئر طالب علمانو شکایتونه. ملاکن ډیویژن کې د ټیکس د نیپاس په اړه د سوات ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم خان خبرې اترې. د سوات مټې تحصیل 50 خاندانونو په قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت اعلان کول. سوات توتانو باندې کابل کې د نکخیل پښتو ادبي سحر پنوم د نوې پښتو ادبي ټولنې جوړېدل او د شانګلې چکېسر جماعت اسلامي شمولیتي جلسې په اړه د نور محمد خصوصي راپور. دی علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د یوې لنډې شاندمې نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبری سرویس لپاره موږ سره مرسته کړې شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزه درشخیله سوات. HB Group of Companies, HB Carpets and Furnitures, HB Foam and Parda, HB Tiles and Sanitary, HB Telecom Services, HB Group of Companies, Mata, SWAT. هیرا گرل سکول اینڈ کالج باغڈیری روڈ سمبٹ مٹا سوات. خیبر الیکٹرانکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات. او اوس د خبرونو تفصیل. صوبایي حکومت غواړي چې د خیبر پختونخوا صوبې ټولې ضلعې د یو بل سره د موټروي د لارې وتړي او د صوبې ولس د آرامدې سفر څخه خوندونه واخلي. یادې څرګندونې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د محکمه مواصلات او تعمیرات لوړې پای یوې غونډې ته د صدارت دوران کړي. وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د دیر موټروي لپاره د ځمکې خریداري یقیني کولو لپاره کمیټي جوړ کړی شوې ده. یاد موټروي به 13 کیلومتره اوږد وي او پکې به 2 ټنلز هم جوړولی شي. دغه رقم ډي آی خان موټروي به 315 کیلومتره اوږد او د 2 ټنلونو په ګډون په 19 انټرچینجز مشتمل وي. اجلاس کې وزیر اعلی محمود خان ته دیر ډي آی خان او سوات موټروي فیز 2 مدین بایپاس او بحرین بایپاس په اړه بریفینګ هم ورکړی شوی دی. سوات مټه بازار کې د فرست ایئر طالب علمانو له صوبایي حکومت او خپل وزیر اعلی څخه غوښتلي چې د داخله فارمونو جمع کولو اتارټي دی د الایډ بینک نه علاوه نورو بینکونو ته هم ورکړل شي چې د طالب علمانو د زیات شمیرې له کبله د مټې الایډ بینک برانچ نشي کولای چې دومره ډیر فارمونه جمع کړي. همدغه وجه ده چې په قطارونو کې 15 او 6 غنټې انتظار کولو له کبله د طالب علمانو قیمتي وخت ضایع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن مټه بازار کې د فرست ایئر امپرومنټ فارم جمع کوونکو طالب علمانو انډس نیوز نتورک ته خپل دغه فریادونه کړي. بلخوا د بینک عمله وایي چې د طالب علمانو زیات شمیرې له وجې دوی ته هم احساس دی ولې مټه کې بلها نور بینکونه شتون لري. کچري حکومت دوی ته هم د فارمونو جمع کولو اتارټي ورکړي نو دغه ستونزه لمنځه تللی شي. او جی موږ په 10 بجې راغلي یو او دا 12 بجې شوې. او جی 15 فوټه لارې وواله پکې په لاین کې او ډېر زیات ټیم یو شو. اوس هم لږ ساعت بعد دغه بندېږي وایي بیا په 2 بجې بیا راځئ. موږ فرست ایئر کې نمبرې کمې راکړلې موږ له ډېر کسانو له نو دغه وجې نه موږ اوس ډېر کسان راغلي یو او ګڼه ده په بینک باندې ډېره زیاته. تاسو ډېره مهرباني ده شکریه ده کوم چې تاسو دې دغه ته رالی او زموږ تپوس یې وکړو. دا خبره دا ده چې مطلب دوی یو بینک الایډ بینک چې دی هغه د دې لپاره منتخب کړلی د دې کار دپاره او دا دونه ګڼه ده د ماشومانو د وخت ضایع کېږي. دا واړه دلته کې ولاړ دي په دې لاین کې او هېڅ څه دغه هم نشته. هلته کې یو اترایز ناست دی هلته کې په خپله ډیوټۍ باندې
او نور څوک نشته چې لکه مطلب د دوی دا کار زر تر زر وشي او دا ماشومان چې دي نه زر تر زر لکه خپل دغه ته لاړ شي. ما تقریبا دغه 2 نیمې ګنټې وشوې دغه او داسې به زه په هغه ځای کې ولاړ یم زما دونه ټیم وشو داسې به نور څه دغې یو کس دی پکې ملګری دی زما ملګری د هغه 15 ګنټې ټیم وشو او دا ولاړ دي دا واړه دلته کې او بس دغه ولاړ دي غرمو ته ولاړ دي. موږ د حکم دا دغه کوو چې موږ سهار په 9 بجې راغلي یو او دا ټیم شو زمونږ کار نه کېږي. دننه په بینک کې یو کس ناست دی صحیح ده هغه کار نه کوي او موږ سهار په دې کې زمونږ ملګری راغلی هغه پکې بېهوشه شو صحیح ده. موږ د څه ټیم نه دا ځای ولاړ یو د غرمو ته او کس چې دی نو زمونږ کار نه کېږي. موږ د حکومت نه دا اپیل کوو چې دلته څوک راولېږي یو کس یې ناست کېنولی نو په کار چې 2-3 کسان کېن دا موږ زمونږ سټوډنټان یو موږ سبق خطا خراب شو موږ کلاسونه قضا شو پکې او موږ سهار نه راغلي یو دا ځای ولاړ یو زمونږ کار نه زما د حکومت نه دا درخواست دی که نه چې دا ټول واړه تاسو وینئ دا د غرمو ته ولاړلي په کار چې بل بینک له دې هم دا دغه ورکړلی شي یوازې ضروري نه چې دا په لایټ کې داخل شي د نور بینکونو هم حق دی نو دا ګڼه به دومره زیاته نه وي. سټوډنټان یې ټول راغلي سکولونه یې پرېښي نن دا سټوډنټان یې ټول سکولونه نن خراب شو راغلي ولاړلي دا داسې به سفرونه هم ولاړو بله ورځ به هم ولاړو پیریډونه یې ټول خراب شو. نو زموږ د حکومت دا مطالبه ده چې په دې دغه وشي مطلب تاسو دا لاین وینئ شاته دا لاین وینئ ټول مخامخ ټول یو لاین دی. پراسیس خو خبر برابر دی 2 کشران ورته ناست دي خو اصل کې د سټوډنټان چې دي لاست ډیټ ته دا خبره پاتې کي او دا د میاشت نه مخکې دا داخلي سټارټ دی را روان دي خو دوی په ټایم نه راتلو اوس لاست ډیټ دی جوپای باندې راشته نور خو 2 کشران ناست او ښه ټایټ کار چلیږي روان دی که د نورو بینکونو هم لږې داخلي کوله بیا به دونه رش نه و میکسیمم دغه 300-350 دغه داخلي کېږي ډیلي کېږي. بالفرض دا دومره واړه دي دا پروسس چې دی دا خو یقین مې نه راځي چې دا مازدیګره پورې هم ختم شي. کم واړه چې پاتې شي د هغې خو تاوان وشو آیا د هغې لپاره که بورډ ایکسټینډ نه کړي تاسو به څه کولی شئ؟ ایکسټینډ کوي اکثر ایکسټینډ کوي خو که ونه کړي زموږ د خپل ټیمه پورې چې څومره کېدو هم رابطې کوو زیات ونه کړي. په خبرونو کې وخت شوی دی وړې شان دمې د دمې نه پس بیا حاضرېږو ملتیا مو وکړئ. I've had this problem. Big problem. I really needed to get ahead with my future. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes, yes, yes. Thank you. If you were looking for one as well, Look no further. Here's a really good one. Just use mine. use mine. American International Theism University is rated among the top 20 online universities for 2022. Get your master's or doctorate degree from American International Theism University. I'm very satisfied. Definitely recommend. Online accredited degrees in grief counseling, education, business, and Islamic finance. Problem gone. Thank you. So what are you waiting for? Please contact our academic advisor at info@aituedu.org. Or visit our website at www.aituedu.org for more information. په خبرونو کې یو ځل بیا خراغلاست. د سوات ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم ویلي چې ملاکن ډیویژن فری ټیکس زون وو دی او په را روان وخت کې به هم دغسې وي. هر څوک حکومت د 13 جون 2023 خبرې کوي خو تر څو چې موږ د ملاکن په خاوره موجود یو تر هغې هیڅوک هم نشي کولی چې په ملاکن ډیویژن کې د ټیکس نفاذ عملي کړي. موږ په هیڅ حال کې دې ته نشو تیارېدی چې حکومت د ملاکن ډیویژن فری ټیکس زون حیثیت ختم کړي. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو څخه شاوخوا 50 کارکونانو د ممتاز خان یوسفزئی په مشرۍ کې په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت کړی. چاته چې د پارټۍ مرکزی چیرمین افتاب احمد خان شیرپاو د قومي وطن پارټۍ ټوپۍ په سر ایښودلي. په دې موقع چیرمین قومي وطن پارټۍ افتاب احمد خان شیرپاو ټولو ګډونوالو کارکونانو ته په قومي وطن پارټۍ کې په شمولیت مبارکي ورکړي او زیاته کړې ده چې په قومي وطن پارټۍ د ولس اعتماد ورځ تر بله په زیاتېدو دی. همدغه وجه ده چې د مختلفو پارټو کارکونان په قومي وطن پارټۍ کې ګډون کوي.
په دې اړه نور تفصیل اخلو د ګډونوال ممتاز خان یوسفزی نه. جی ممتاز خان د دغه شمولیت په اړه خپل پیغام را سره شریک کړئ. جی همدرد بالکل تیر ورځ موږ 500 کسانو په قومي ملت پارټۍ کې چې د شمولیت وکړو اسلام آباد کې د پروګرام شوی د ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپا په کور کې اصل کې سیاست ته د راتلو او خاص کر په دې وخت کې په قومي ملت پارټۍ کې د شمولیت اصل وجه دا وه چې که تاسو وګورئ بالخصوص په سوات او بالعموم په پوره پاکستان کې سیاست چې دی هغه ډېر بګړاو شو، د هغې نوم بدنام شو. خلک سیاست نن سبا کرپشن، دروغګویي، الزام تراشي او مطلب ګالم ګلوش دې ته محدود کو. او اصل سیاست دا نه دی. اصل سیاست چې دی هغه د قوم خدمت دی، د علاقې د ملک د قوم پرمختګ، د هغې صنعتي طور دی، هغه که معاشي طور دی، هغه که په صحت کې دی، هغه که په تعلیم کې دی. نو زمونږ ماشومان هم چې د سیاست نه لرې کړل شل، غیر سیاسي شول او سیاست د داسې غیر سیاسي خلکو په لاس کې ورغلی دی چې هغه سیاست هغه نقشې بدله کړه. نو موږ غواړو چې سیاست خپل مقام ته بیا راولو. دا د یو همدردۍ نوم دی، دا د یو خدمت نوم دی، دا د یو ایماندارۍ نوم دی. په دې کې ستا عهد دی، حلف دی د عوام سره چې موږ به ستاسو خدمت کوو. نو دا اصل وجه وه چې موږ په سیاست کې عملي طور راغلو. ډیره مننه ممتاز خان یوسفزی موږ سره د دغه شمولیت د تفصیل د شریکولو. توتانو باندې سوات کابل کې د نکخیل پښتو ادبي سحر په نوم د پښتنو شاعرانو یو نوې ټولنه جوړه شوې ده چې صدر یې ګوهر علي ګوهر، نائب صدر خان دلسوز او ستر سکرټر یې سید خان سید ټاکل شوي دي. څوک چې به د یادې ټولنې د لارې د پښتو ادب لپاره په شعري او نثري دواړو برخو کې خپلې ګټورې هلې ځلې کوي. ټانګلا چکېسر کې 13 ورځ د جماعت اسلامي یو ستره شمولیتي غونډه شوې چې پکې د مختلفو سیاسي جماعتونو سونو کارکونانو په جماعت اسلامي ګوند کې شمولیت کړی دی. د یادې شمولیتي غونډه په اړه زمونږ همکار نور محمد یو خوندور راپور لري. راځئ چې ویګورو. په شانګلا چکېسر کې د جماعت اسلامي یو غټه شمولیتي غونډه ترسره شوه چې پکې پخوانی صوبایي اسمبلي امیدوار شیر عالم خان د خپل خاندان او زرګونو ملګرو سره د جمعیت علماء اسلام لارې جدا کړې او جمعیت اسلامي په قافله کې شریک شول. شمولیتي غونډې ته د جمعیت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق او نورو صوبې مشرانو خطاب وکړو. شمولیتي غونډې ته د جمعیت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق وینا وه چې د پاکستان حکمرانو همیشه د ذاتي مفاداتو لپاره د کرسۍ جنګونه کړي. جماعت اسلامي د یوې نظریې او د جدوجهد نوم دی. د هغه وینا وه چې په اقتدار کې رالو نو اولین ترجیحات به زموږ د کرپشن او د سود خاتمه وي، د ظالم خلاف او د مظلوم په حمایت به. شمولیتي غونډې ته پخوانی امیدوار صوبایي اسمبلي شیر عالم خان وینا وه چې جماعت اسلامي په صحیح معنو کې جمهوري جماعت دی. ټولې فیصلې پکې په میرټ کیږي. په شانګله کې د جماعت اسلامي جنډې د سوري لاندې به هیڅ قسم قربانۍ نه به ډډه نه کوو. جماعت اسلامي پیغام به کور په کور رسو. شمولیتي غونډه کې د ټولې ضلعې د جماعت اسلامي ورکرانو او خلکو په ګڼ شمېر سره ګډون کړی و. د کیمرا ټیم سره نور محمد، چکېسر، شانګله. دا و تر دې دمه خبرونه. د نورو خبرونو اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د لوی الله په امان.